ان شاء الله پښتانه وتم ناس حضور سره غونډه دړه خبرې کوم دا خبرې او فیسبوک ته مداخله شیر کوي ما ته پاتې واو بالکل دا بزی زره ته دا وایم لکه مثال په تور چې وسه مشران متل کوي چې د کم بلانه نه خلاصيږي نو وای غاړه غټي ورځه او چې ځکه غاړه غټي ورلم نو هغه د شونه وای کيم نو زیم وای سم د بالولي دانه رضانه ساز کړه ګوره اوس مونږ د هغې زړه نه یو خبر چې آیا هغه هم تا سره مینه لري که نه لري اوس که د هغې زړه نه زه خبر وي نو کیدای شي چې ما ویلی و چې خورجانې داسې کار مه کوه خیر دې څه خفګان راغلی دی نو په خلا شئ اوس زه د هغې د زړه نه اوس نه یم خبر زه خو راته دا وایم که مینه کوي او که نه کوي صرف دونه خیال لیکئ د ادب په ځایونو کې د کیني پاسي چې ما ته څوک نه وایي چې ستا ښځې غلط کار وکړو ولې چې سړی په ښځه خفه کېږي خیال دی سړی زړه ته پرې درد رسي داسې کارونه دې نه کوي بې غیرته ځای نه دې ځان وساتي بلال نیازی ته نورو ته زه هیڅ هم نه وایم او هغه وایي زه واده نه کوم چې ګرځي دي داسې هوایي نو بس ښه ده که نه مجرد به ګرځي که نه مجردي زنده‌باد زه خو څه وایم که دا په پنجاب کې واده وکړي نو هغه به وکړي او په خیبر پښتونخوا کې او افغانستان کې خو زه وایم چې دا به څوک وانه لي ولې چې الریډي زما نوم دی پې نه نه دا زما څه دا عدالت ته ځي که زه وغواړم دا زما نه په عدالت کې ځان نشي خلاصولی که زه وغواړم دا زما نه په جرګه کې ځان نشي خلاصولی که زه وغواړم چې زه دا یو څو مشرانو ته کینم دا زما نه ځان نشي خلاصولی دا چې هر څونه پاور استعمال کړي نه هغه خبره خو په خپل ځای دی زور په خپل ځای دی مینه په خپل ځای دی خوښه په خپل ځای دی زه درته وایم که هغه تا سره مینه وکړي هغه به تا ته په خپله راځي که هغه تا سره مینه نه کوي نو هسې یو خبره ده څه وایي بس بیا پرېږده هسې یو خبره ده زه خو به دا وایم خبرې قسم دی چې که 100% نه نو 80% د هغې په اړه کې زما لپاره مینه شته او اوس هم شته خو دا مثال په طور چې دا کومه انکار دی او لرې تښتېدي دي دا صرف د دې خلکو د وجې نه او هغه داسې خلک دي که نه چې هغه همیشه دپاره دا استعمال کړله د خپل لایق دپاره د خپل پالو دپاره د خپل فیمس دپاره ما خو چېرته دا نه دي کړ چې ما دا راوستی دی یا مې په شعر ویلی دی یا مې فیسبوک ته بولله یا مې ټیک ټاک ته بولله یا اوس راغلی یم نه ما دا نه دي کړ او هغه خلک د دې د ځان دپاره دا استعمالوي خبرې د ځان دپاره د خپل فیمس کېدو دپاره استعمال هغه عرفان کمال سندره ویلې و یاسې یو خبره ده او مینه زوروره ده نو تا په حقیقت کې مینه کړې نو زه خو دا وایم چې څه کوې نو بیا خو ښه د ړه نه پکار دي ګپ شپ خو نه دی پکار او الله دې ورځ ویری چې د کټ نه راودانګئ ټوپونه ووایي په خوب کې او مکمل داسې ویل شکسي جانان تhank you لایف شیر کې کنه لکانو ګوره سید ولی شانن څونه ښکلې ښکلې خبرې تاسو ته کوي ظالمانو لایف خو شیر کوئ کنه ډبل ټیپ خو مه پرېږدئ کنه او لکه لایف شیر کې ما خو تاسو ته د لایف شیر نو ویل زه خو د هغې څه لګیا یم خبرې او زما لایف ته د سر اړو سوچ نو خبرې لایف شیر دا په رښتیا باندې مجنون دی لیلا مجنون مثال په طور لیلا مجنون سندره خو تاسو اورېدلې که نه دا په رښتیا مجنون دی که ستا په وساطت باندې زما د اواز ور ورسي که نه زه دا وایم چې زما په خلاف ځای کې دي نه راځي زما چې له چا څه اختلافي دا هلته راشي ما له خلک پېغور نه راکړي دا د یوه نه خیر هغه به هم پوهېږي هغه هم پښتنه ده انشاءالله داسې کار به نه کوي چې پښتانه پرې خفه کېږي نو خامخا زه خو یې وینم ویډیوګانې خو یې صحیح دي مثال غلط لباس یا غلط کار خو یې نه دی کړی نو بیا هم که داسې او که ستاسو څه خفګان وي یا داسې نورې څه خبرې نو امید لرم چې تاسو دا خفګانونه لرې کړئ نه زما اوس خفګان نشتي هغه مخ هم په دې ښکاره کړی ما ته ارشد خان بھائی به ما سوال وکړو که اوس د دې شونډې غټې یو ته ګوره زړه وګوره که نه د زړه خبره وایي که شونډې غټې مثال په طور یا یې پوزه بل شانتي یا بل شانتي نو ته بیا څه کې ما ته خلک وایي ځکه شه ماسک لاندې که مخ ښکاره که زه مخ مې ګوره خو لاړ شه ویډیوګانې وګوره که نه دې ځای کې تاسو ما نه غلط تصویران اخلئ زه به یا داسې ګورم یا داسې ګورم یا غلط داسې به یم نو تاسو غلط تصویر واخلئ بیا په هغې د کنځلو ویډیو کوئ بالکل نو ما هغو ریپلی جواب څه ما یې زه به ورته ویمه چې دا شونډې او دا مخ ته پټوه زه به درته داسې په دې نقاب کې ګورم خبرې زما جواب دا نو ته سوچ وکړه چې لکه دونه یو سړی تن کېدي بیا هغې هغه مخ هم ښکاره یعنې ته یې په سترګو باندې خالي مین یې
یاره خدای شته زه پې د سره مین نوم خبرې خو چې کله پې دا لانجه زمونږ راله نو بیا مې وله ویډیوګانې به کتې او شعرونه میرونه خو غلط دي ټول یو شعر راغلی او زړه مې سوری سوری دی بس نور خو شاعري هغې له نه ورځي شاعره ګورې نه ده دا راته زه د نه خیر بس هر یو کس غواړي چې زه یو هنر ځان کې راولم چې خلک مې وپېژني که نه اوس فرمان تذکر وګوره هغه خو شاعر نه دی خو هسې بس یو څو خبرې وکړلو خلکو له خوند وکړو نخو ګیلماله کوم او په دیوال خېجم او باران وساسو باران وشو خپه وښویدو نو خلکو خوښه کړله اوس زما را روان دا سوچ دی که نه چې موږ به انشاءالله که د هغې اړۍ مني موږ به کاروبارونه کور دي خپل نوم نه به څه پیدا لو چې زما د هغې په نوم کاروبار یو ځای سید ولی شاه اینڈ نور احساس او په دنیا کې پرمختګ وکړو واده د نصیب خبرې دي کېدای شي دې ته اوس په آخري کې څوک وانه لیوله وایي چې سید ولی شاه مې قبول دی نو دا هم پته نه لګي څه پته لګي یو ورځ درته ووایي انتظار وکړه بیا او نو زه خو خپل ځاني لکه اوس هم لا مطمئنه یم خبرې لکه نامطمئنه نه یم لکه داسې نه یم چې لکه دا کار به ونشي نه بس بیا انتظار وکړه انشاءالله څه پته لګي چې په زړه کې رحم راشي او که نه ښه سید ولی شاه قربان ډېره مننه خوشحاله شوم خوږې خبرې دې وکړلې ښکلې خبرې دې وکړل خو یاره انوایټ مه کوه لکه لږ صبر وکړه جلال خان ناستې زړه یې غواړي چې په کرسۍ کښېنوم او پنشمنټ یې پرې وکړه صحیح ده نو قربان دې شم انشاءالله زه چې کله هم لایف ته راځم نو ښکلې خبرې ښکلې موضوع او تاسو هم راځئ ګپ به لګوو خلکو سره ټولو سره ښکلې میسج به ورکوئ صحیح ده الله مې عزت نصیب کوي او کومه خبرې چې موږ ستاسو وکړې کوم پکې تیزه خبره کړې د هغې بخښنه غواړو ولې چې تاسو سره یئ او کله ناکله راځه زموږ خو زه وایم که نه چې الله دې وکړي چې تا ته ستا مینه میلاو شي نو بس زه خو دا وایم چې زه وګوره پس د دې نه که ونه شو دا داسې قصه روانه یو ما ستړی کوي نو زه به ولې بیا د مرګ سوال کوم او سعید یم چېرته بې ځایه به مړی پرته به بیا نه بیا به یو ورځ په روپټه کې به کاڼې راټولوي او وایي چې کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانی کو او یا به داسې شي چې بوډۍ به شي نو بیا به دا وایي چې سید ولی شاه زه به ورته وایم چې زه خو تا نه پېژنم ځه تخته نه انشاءالله که داسې د هغې په زړه کې وي او یا حقیقت کې تا سره مینه وي نو خپله به در سره تماس کوي او که نه وي اګنور بس صحیح ده ستاسو خبره ما ومنله الله دې تاسو ښاد او آباد ساتي او په مخ قربان مننه ستا ټولو ملګرو ته سلامونه چې کوم ناست دي او کوم ستا لایف ګوري وعلیکم السلام مننه وعلیکم السلام ورحمت الله ورحمت الله